سلامونه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو وخت 3 بجې سوې د دې ساعت مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پر ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې لا هم وضعیت جدي دی او له هرو دریو هغو کورنیو چې سرپرستي یې د ښځو په غاړه ده دوی د ورځنیو خوړو برابرولو وس نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې له شاوخوا 10 میلیونه هغه افغانو میرمنو او ماشومانو سره د ژوند ژغورونکو خوراکي توکو مرسته کړې چې د ناخوندي خوړو له امله سخت اغېزمن سوي وه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال مولوي محمد زاهد احمدزي د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ادارې UNHCR له مشر عرفات جمال او د کډوالو نړیوال سازمان مشر سره په لیدنه کې ویلي چې د دواړو ادارو ترمنځ ګڼ کاري مشترکات شتون لري. نوموړي ټینګار کړی چې له ایران او پاکستان څخه د راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د باثباته میشتېدو د ژوند د اسانتیاوو برابرولو او کاري فرصتونو رامنځته کولو په مخه همغږي او تدابیرو نیولو ته اړتیا ده. مولوي احمدزي زاهد ویلي چې یاد هدف ته د رسیدو لپاره پراخو منابعو ګډو هلو ځلو او ژور پلان ته اړتیا ده څو دغه هیوادوال له بیرته راتګ وروسته له نوو ستونزو سره مخ نسي. د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د 1404 کال په لومړۍ روبه کې د یاد وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې ټول 953,020 میټریک ټونه انتقالات ترسره شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د حیرتان بندر له لارې 226,944 میټریک ټونه، د اقینې بندر له لارې 484,016 میټریک ټونه، د تورغونډۍ بندر له لارې 15,855 میټریک ټونه او د خواب هرات له لارې 22,202 میټریک ټونه چې ټول 953,020 میټریک ټونه نفتي، غیر نفتي او نور مواد دي هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د انتقالاتو له ډلې یوه برخه ترانزیت او صادرات دي. په تېره لومړۍ روبه کې 15,432 ټونه ترانزیت او صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه، معدني ډبرې، کچالو، وریجې او د انارو جوس. د بغلان ولایت د غوري سمنټو کارخونې مسؤلین وایي چې د روان 1404 کال په لومړیو 3 میاشتو کې نږدې 300 میلیون افغانۍ عاید راټول کړی دی. د مسؤلینو په خبره د روان کال له پیل څخه تر دې دمه په یاده کارخونه کې 48,000 ټونه کلینکر سمنټ تولید شوي چې له پلور څخه یې 280 میلیون افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارل شوي دي. سرچینې ویلي چې په دې کارخونه کې هره ورځ 600 ټونه سمنټ تولیدیږي چې د تیر کال په پرتله 2 برابره زیات شوي دي. د غوري سمنټو کارخونې مسؤل له خلکو غوښتي چې په ساختماني پروژو کې د کورنیو سمنټو په ځانګړې توګه غوري سمنټو په کارولو سره د ملي تولید ملاتړ وکړي او د دې ملي شتمنۍ اقتصادي پیاوړتیا کې ونډه واخلي. دا د دې ساعت مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.